بلوچستان هغه کوم زنانه چې هلته کې بل ورځ هغه ویډیو راغلی وه 2-3 میاشتې مخکې هغه کومه مسله مخې ته راغلی وه، نو هغه داسې حد ته روانه ده چې کله یو طرف ته ځي او کله بل طرف ته ځي. د دې وجه څه ده؟ وجه یې مین دا ده چې چونکې دا واقعات 2-3 میاشتې مخکې شوې ده، او بل په بلوچستان کې داسې واقعات چې کوم دي نو دا په هره هفته کې په دویمه په درېیمه هفته کېږي. د دې د وجې نه د هغې اړو سم پته نه لګي. اول مخې ته په میډیا باندې دا راله چې دا د یو بل سره نکاح یې کړی وه او یو بل سره مینه کوله او هغه جینۍ او هلک چې دي نو هغه یې وویشتل او قرآن یې ځان سره نیولی او هغه جینۍ چې وې نو ما به صرف په ګولۍ باندې اولی او ماله به ګوتې نه راوړی، ما په کاڼو باندې نه ولی. بیا چې کله خبره رو سپینېده نو بیا وایي چې دغه زنانه چې وه هغې خو باقاعده 4-5 بچي وو او هغه سړی چې و د هغه احسان د سامالانۍ غالبا د هغې قبیلې سره تعلق ساته او دا زنانه چې کومه وه نو بانو د ستانکزی قبیلې سره تعلق ساته. نو بیا چې رو مسله ښکاره کېده نو وایي چې دا خو شادي شده و دواړه او دواړه د واده نه بعد چې کوم دي د کور نه تښتېدلي و د کور نه وتي نو بیا هر چا وی چې یاره دا خو د قرآن د دغه مطابق دی چې دا کومه خبره کړې ده چې اول هغه خبره خلکو بار بار به پیش کوله د هغې سره د ښځې سره د همدردۍ دپاره چې دا وګوره هغه ټایم کې وی چې ما به صرف په ګولۍ باندې ولي او ما به چې دی نو ماله به ګوتې نه راوړی او ما به په کاڼو نه ولي. او بیا چې خبره एकदम چینج شوه مسله بدله شوه ځکه بیا ټولو مسلمانانو وی چې یاره دې سره خو داسې پکار و چې دا خو که دغه ټایم کې دا دې ځکه وی چې ما په ګولو باندې مه ولې، ما چې کوم دی نو په ګولۍ مه ولې او ما په ګولۍ باندې ولې او ما په کاڼو باندې مه ولې ځکه چې دا خو سنګسارول پکار و. نو एकदम هغه دغه سره چې د حقیقت نه څه خلک خبر شو نو معامله بدله شوه. اوس په هغې کې د هغې مور چې کوم دی نو پرون د هغې یو انټرویو راغلی ده او هغه هم په بلوچي یا براهوي زبان کې ده. نو د هغې یو کس چې کوم دی زموږ د بلوچستان ملګري هغې پښتو کې ترجمه کړې ده وایي هغه مور یې وایي چې دا کم ګرفتار دی د هغې په دغه کې چې کوم کسان ګرفتار دي وایي چې دا ټول رها کړې او زه یې مور یم او زه دا ګواهي ورکوم چې زما دا لور چې کومه وه دا په غلطه وه او دې غلط کار کړی دی او دا کمې قبیلې چې فیصله کړې ده دا یې صحیح فیصله کړې ده. نو اوس د مور دا بیان نه بعد هغه څیز نور هم زیات چې دی نو هغه ګډوډ شو ځکه چې په هغې کې هغه شهرباز چې کوم دی د ستانکزی قبیلې هغه مشر دی هغه نوجوان دی هغه پکې گرفتار دی. بله ورځ یې د 15 ورځو ریمانډ باندې گرفتار کړو پرون یې وله بیا یو 10 ورځې ریمانډ نور سیوا کړ. نو که مور یې چېرې دا بیان چې ورکړی دی نو دې سره نور هم بیا دغه کس چې دی هغه کوم چې گرفتار دي د هغې هغه کیس هغه کمزوري کېږي او انقریب چې مور یې داسې وایي چې یاره دې ټیک کړي دي او دا اجازت مونږ ورکړی دی او مونږ ورته داسې ویلي دي او زما دې لور چې کوم دی غلطي کړې ده د واده نه بعد دا له کوره تښتېدلې ده بیا یې ده سره د پردي سړي سره هلته دومره وخت تېر کړی دی خو دا د کوره تښتېدلې ده نو بیا دوباره کور ته راغلی نو په دې منځ کې بیا خپله صلح وغیره شوې ده. خو دا کم احسان نومې کس چې دی نو ده سره چونکې د دې د واټساپ او د رابطې هغه ټول میسیجونو نو د هغې په وجه باندې مې د مخکې نه دا بلیک میل کوله نو د دغې وجې نه ورسره دا د کوره وتې ده نو بیا کور ته راتلی نه شوه. بیا څه وخت پس چې راغلی ده نو بیا خپل خاندان والا پکې روغه صلح وغیره کړي دي خو بیا هم چې دی نو دې کلي ته راغلی د احسان نومې چې دی ده به بیا چې دی نو د سره رابطې کوشش کوو دا قبیله چې کوم ده ستانکزی دي ده به یې دمکۍ ورکولې یو څه بل څه نو هغې فیصله وکړه چې یاره دا احسان دا مونږ اولو او دا وجنو د ده فیصله یې کړه او بیا چې مشران کېناستو ویې چې بس دا دواړه چې کوم دي دا ویشتل پکار دي. نو اوس یې پکې مور بیان ورکړی دی چې زما دا لور په غلطه وه او دا چا چې کړی دی شیرباز ستانکزی ده دا کار ټیک کړی دی او د مونږ د طرف نه په ده باندې هېڅ هم نشته او زما دا لور چې ونه دا غلط ته او دې غلط کار کړو. نو ګورو چې دا کیس نور مخکې څنګه کېږي او د دې نه څه جوړېږي خو ورځ تر ورځه ګورئ تاسو ځان د دې نه باخبره ساتئ. هغه کوم لومبنۍ خبره چې وه هغه بدله شوه بیا ورپسې بیا کیس دوباره بیا بدله شوه اوس ورپسې د مور د دې بیان نه بعد بیا کیس بدل شو. ګورو چې دا مخکې دا کیس بیا سروخ اختیاري ځکه چې دا کیس 2-3 میاشتې مخکې شوی دی وخت پکې ډېر تېر شوی دی د هغې قبرونه هم کلو کړي دي د هغې چې څومره پوسټ مارټم وغیره و هغه هم هر څه شوي دي او دا جینۍ په لاس باندې چې څه لیکلي شوي وو هغه هم چې دی د هغې هر څه پوسټ مارټم شوی چې په لاس باندې بانو لیکلی شوي یا څه پې لیکلي شوي یا د هغه پوسټ مارټم یې هر څه هم شوي د هغې نه معلومه شوې چې دا په 3-4 جون خوشا چې کوم دي نو دي هغه ټایم کې قتل کړي شوي دي.